السلام علیکم ملګرو. افغانستان را روان میچ سبا په 10 تاریخ باندې د نیوزیلند ټیم سره دی. ارمان پسې ارمان دی او د دنیا د ارمانونو چې دغه نه پوره کیږي. انګلند ټیم دی میچ وګټو، موږ چې نیوزیلند ټیم نه میچ وګټي. انګلند ته ماتې ورکړي څنګه لکه څنګه چې انګلند ته ماتې ورکړله افغانستان د دوه میچونو بیلو نه وروسته چې د انډیا او بنګلادیش نه میچ وبیلو. افغانستان ډېر ښه کمبیک وکړو د انګلند سره، ډېر ښه فایټ یې وکړو. شکست ورکول پکار دی. افغانستان ټیم کې دغه کوالټي شته دی چې افغانستان ټیم نیوزیلند ته شکست ورکولی شي. نو اوس به سبا دپاره دعاګانې کوو چې نیوزیلند ته شکست ورکړي او افغانستان څلور پوینټونه شي، پوینټ ټیبل کې لږ مخکې نورم لاړ شي. نو زما د خوښې یو څو مشورې دي چې دغه تاسو سره شریکوم چې افغانستان ټیم اولنی بیټینګ وکړي که بالینګ وکړي. اکرام علي خیل او عظمت په اړه به سره یو خبر شریک کړم، محمد نبي په اړه به سره یو خبر شریک کړم، رحمت شاه او ریاض حسن په اړه به سره یو خبر شریک کړم او د ګربز په اړه به سره یو ډېر مهم خبر شریک کړم. ویډیو خپل وګورئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو د هر څه نه مخکې سباني میچ باندې خبرې کوو چې افغانستان لپاره بیټینګ ښه دی که بالینګ ښه دی. که افغانستان بیټینګ ټاس وګټي کپټن حشمت الله شاهدي، نو بالکل هغه بیټینګ ځکه به کوي چې چونی وکټ چې کومه ده هغه د سپین بالینګ لپاره ډېره زیاته جوړه ده او افغانستان سپین بالینګ اټیک چې کوم دی هغه مضبوط دی. نو افغانستان چې انشاءالله د انګلند ته چې څنګه سکور وکړل 280 90 150 پورې سکور نیوزیلند ته وکړي، نو انشاءالله د چونی وکټ چې کومه ده د سپین بالینګ لپاره جوړه ده. د افغانستان سپین بالینګ الریډي مضبوط دی او اولنی بیټینګ به انشاءالله خامخا ضرور کوي. د نمبر باندې اکرام علي خیل چې دوستانو په کم ځای باندې راوتی و، زم چې عظمت الله عمرزي په ځای باندې اکرام علي خیل راوباسي او عظمت الله عمرزي وروسته د اکرام علي خیل په ځای باندې راوباسي ځکه چې عظمت الله عمرزي تیز بیټینګ کوي. محمد نبي طرف ته راشو دوستانو چې محمد نبي لږ اوټ اف فورم دی، په بالینګ کې ډېر ښه فورم کې دی خو په بیټینګ کې اوټ اف فورم دی. چې محمد نبي فورم ته راشي د افغانستان ټیم به ډېر زیات ښه شي ځکه هیټینګ وکړي او خپل کولو بیټینګ وکړي. دا ټک ټوک والا بیټینګ محمد نبي پرېږدي، نو محمد نبي کولی شي چې بالکل په دېرش بالو باندې 50 شپېته سکور وکړي ټیم لپاره او ټیم د مشکلات نه وباسي. رحمت شاه او ریاض حسن په اړه باندې د سره خبر شریک کوم دوستانو چې ډېر ملګري وایي چې رحمت شاه دې په دغه میچ کې کینول شي او ریاض حسن دې واغتل شي. خو زما د خپل ذهن یو مشوره ده در کوم چې رحمت شاه یو ډېر غټ بیټسمین دی، څنګه چې مطلب ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز داسې ټیکنیکل پلیر دی، نو داسې دا هم ډېر ښکلی بیټینګ کوي، زبردست بیټینګ کوي، ښه بیټسمین دی د ون ډاون. خو چې اوس نه چلېږي اوټ اف فورم دی. زه یم چې نیوزیلند خلاف یې همدغه ټیم چې کوم ټیم اخیستل شوی همدغه ټیم د نیوزیلند خلاف هم والي. نیوزیلند خلاف رحمت شاه ونه چېدو بیا د ریاض حسن په بل میچ کې واچوي. راځو ګربز طرف بس که خپل نیچرل گیم وکړي، ټک ټوک والا گیم ډېر زیات ونه کړي، مطلب چې کوم دغه کولاو شاټونه دي هغه کولاو شاټونه چې څنګه د انګلند خلاف هغه ویل هغه د نیوزیلند خلاف خپل بیټینګ دغه شان وکړي، نو دا به د ګربز دپاره ډېره ښه ثابت شي. ګربز او د ابراهیم زدران دغه اوپننګ پکې ډېر زیات اهمیت لري چې کم از کم د 100 پورې پارټنرشپ وکړي نو ټیم به انشاءالله 300 پورې سکور جوړ کړي. نو دغه اوس زموږ د ذهن مشورې تاسو سره شریک کړي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ستاسو په ذهن باندې کوم لوبغاړی پکې چینج کول پکار دي، خپل رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریکولی شئ. کوم لوبغاړی کینول پکار دي، کوم لوبغاړی نه کینول پکار. زما په ذهن باندې یو تبدیلي پکې نه پکار، یو چینج هم پکې نه پکار، سیم ټو سیم ټیم پکار دی چې همدغه ټیم نیوزیلند خلاف هم سبا کته شي میدان ته، انشاءالله ګټه به راوړي. افغانستان به انشاءالله نیوزیلند ټیم هم ماتوي. دعاګانې به کوو دوستانو، ډېر زیات دعاګانې به کوو. دغه ویډیو شیر کړئ، زیات زیات شیر کړئ چې نور ملګري هم وګوري. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج او ټیک ټاک اکاونټ او یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ولرئ. د الله په امان.